محمد اشرف غني افغان ولسمشر کوم کارونه ترسره کړي دي؟ هغه چارې چې ولسمشر جلال المآب جمهور رئیس محمد اشرف غني ترسره کړي دي یو څو نمونې یې درته یادوو. د دې موضوع د ښه پوهېدو لپاره د روحي یوټیوب چینل سره اوسئ. د افغانستان دولت په لومړي ځل د پراختیایي بودیجې په لګولو کې رکود مات کړ. د افغانستان عوایدو د نړیوال بانک او نړیوالې وجهي صندوق پر معیارونو برابر او راټول شو. د ټاپي پروژه د تطبیق چارې پیل شوې. افغان دولت د ټولو تیرو کلونو په پرتله د عوایدو په راټولولو کې لوړ ریکارډ خپل کړ. لاجورد لارې جوړېدو هڅې آخري مرحلې ته رسېدلې دي. سلما بند بشپړ شو چې د ګټې اخیستنې لارې هم پرانیستل شوه. چابهار بند د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شو. له پاکستان سره د 10 لکو ټنو قرارداد لغوه شو او بدل لارې هم پیدا شوه. د چین هیواد امنیتي او پوځي موادو واده عملي شوه. په هیواد کې د اوبو د 20 بندونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان د تدارکاتو په ملي کمیټه کې میلیونونه ډالر سپما شوه. د جبل سراج د سمنټو فابریکه فعاله شوه او په هرات او سمنګان کې د 2 نورو فابریکو جوړېدلو اعلان ته ورکړل شوی دی. د خوست ګردې سړک جوړ او بشپړ شو. د پېښور جلال آباد ترمنځ د ریل کرښې د جوړېدلو سروې پیل شوې ده. نړیواله بانک ژمنه وکړه چې له افغانستان سره په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله بانک د افغانستان د دولت برنامې موثرې ګڼلې او ملاتړ یې ورڅخه اعلان کړی دی. د افغانستان د تاریخ په کچه کې د کانکور تر ټولو شفافه ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان پاسپورټونه نوي شول او دا بهیر لا دوام لري. د سعودي عربستان په ګډون په عربي هیوادونو کې د افغان کارګرو اقتصادي او نورې ستونزې حل شوې. په لومړي ځل د افغانستان هوایي ځواک فعاله او جنګي چورلکې په واک کې ورکړل شوې. د پکتیکا د افغانستان د کرنې وزارت خپل کاري پراختیا ماسټر پلان برابر کړ. د ځنګلونو د ساتنې لپاره له جنوبي کوریا سره خبرې پیل شوې. د لاجورد له لارې له اروپا سره د افغانستان د نښلولو موضوع وروسته پړاوونو ته نږدې شوې دي. د کابل بانک لسګونه میلیونه ډالر قرضه دولت ته ورګرځول شوې ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا له بیکاري حالت څخه په یو اغېزناک او مؤثر ارګان بدل شوی دی. طالبانو د حکومت د ښه سیاست له کبله په 2 ډلو ویشل شوي او حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات روان دي. د دوست او دښمن تعریف روښانه شو او له ترهګر سره د قاطع چلند امر شوی دی. 10,000 اپارتمانونو جوړېدو ته چمتو شوی. پاکستان له سیاسي انزوا سره مخ دی. پاکستان مو نړۍ ته بې باوره کړ. پاکستان اصلي څېره مو نړۍ ته وښودله. له پاکستان نه مو 80% واردات کم شول او بدل لارې پیدا شوه. هندوستان په کابل کې د افغان مریضانو لپاره د معیاري روغتون جوړېدو ژمنه کړې ده. په سلګونو نور داسې کارونه هم شوي چې دلته یې پر همدې بیلګو بسنه کوو. دا ټول لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې زرګونه بهرنۍ سرتېري چې هر کال یې په افغانستان کې په میلیونونه ډالر مصرفول له هېواده وتلي او نړیوالې مرستې ټیټې کچې ته رسېدلي. بې انصافي وي چې پرې سترګې پټې کړو. مننه.